This video I want to talk about the English alphabet. سلامونه او نیکی هیلې امید لرم چې ټول به روغ جوړ او صحتمند یې. په دې ویډیو کې غواړم چې درته ټیچ کما alphabet. Alphabet یعنی الفبا. Okay? In the English alphabet there are 26 letters. په English alphabet کې مونږ سره 26 letters دي. یعنی 26 حروف دي. صحیح ده؟ It starts with A and ends with Z. چې start کیږي په A سره او ختمیږي په سره په Z یا Z سره. صحیح ده؟ In the alphabet there are 5 main vowels. په English alphabet کې پنځه مونږ سره به main vowels دي. صحیح ده؟ لکه A, E, I, O, U. دا 5 main vowels دي او یو پکې special vowel دی چې هغې ته Y وایو. صحیح ده؟ او the rest are consonants او باقي چې کوم پاتې شول هغې ته مونږ بیا څه وایو consonant. صحیح ده؟ so اوس دلته مونږ سره وګوره A is a vowel. A مونږ سره څه دی؟ vowel دی. B, C, D are consonant. B, C, D چې دی مونږ سره دا مونږ سره consonant دی. او E is a vowel. E مونږ سره vowel دی او F, G, H مونږ سره consonant دی. I به مونږ سره څه دی؟ main vowel دی. J, K, L مونږ سره M, N مونږ سره څه دی؟ consonant دی. O مونږ سره به vowel دی. P, Q, R, S, T مونږ سره consonant دی او U مونږ سره به څه دی؟ vowel دی. V, W مونږ سره consonant دی. Y چې دی مونږ سره special vowel دی. په دې بل ویډیو کې خبرې کوو چې special vowel څه مطلب. او Z یا Z مونږ سره هم څه دی؟ consonant دی. نو مونږ څه ویلې چې there are 26 letters in the English alphabet. په English alphabet کې مونږ سره 26 letters دي چې هغه start کیږي په A سره او ختمیږي په څه سره؟ Z یا Z سره. او مونږ دا ویلې چې there are 5 main vowels. پنځه main vowels دي چې هغه A, E, I, O, U دي. او one مونږ سره special vowel دی چې هغې ته Y وایو. او the rest are consonant. او داسې چې پاتې شو دي ته بیا مونږ څه وایو؟ consonant. نو دا A, E, I, O, U چې دی مونږ سره دا vowels دي او Y چې دی مونږ سره special vowel دی او دا rest چې کوم دي ته consonants وایي. څه ورته وایي؟ consonants. اوس دلته وګورئ example ته cat, egg, head, boy, cut. In English language, every word contains a vowel. In English language, every word contains a vowel letter. په هر یو word کې به vowel letter حتماً وي. یو به وي د یو نه زیات هم کیدی شي. لکه دلته وګوره cat, egg, head, boy, cut. ګوره A, E, I, O, U. صحیح دی انشاءالله. Thank you for watching. اوس تاسو homework څه شو چې تاسو دغسې examples ولیکئ چې په هغې کې تاسو vowel مالا underline کړئ. لکه فار example لیکي BOO book. نو O چې دی مونږ سره vowel دی دوه دانې. یا فار example teacher څه شی؟ teacher. دې کې وګوره 1, 2 او دغه 3 دا vowels شو مونږ سره پکې. یا فار example apple. what? apple. نو A او E دغه ستاسو examples او دغه ABC دا شانتي ځان سره ولیکئ ښکلې صفحه او vowel چې دی هغې نه black یو circle تاو کوئ. صحیح ده؟ او دا نور هم داسې پرېږدئ په خپل حالت کې. okay, thank you for watching. have a good time. see you in the next video.